علیکم د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې به نن د بدن د ځینو غړو مبارکي په جرمني الماني ژبه کې زده کړو. دا درس د همداسې نورو درسونو په نسبت باندې څه متفاوت ده، ځکه چې دلته به په همدې درس کې تاسې د جرمني یا د الماني ژبې تلفظ به هغوی زده کړئ. نو parts of the body in German یعنی د بدن د غړو د بدن د برخو په باره کې یو څه زده کول په جرمني ژبه کې. نو راځئ ولاړ شو او همدا درس هلته چې د همدې درس په اړه باندې ډېر څه زده کړو. Parts of the body in German. نو دلته ځینې مختلف د بدن د غړي یا برخې لرو. main parts of the body دلته مثلا der Kopf یعنی سر. دلته به وګورو دلته به هغه د بدن برخې یا غړي په جرمني ژبه کې وي، ورسره به یې په انګلیش ترجمه وي او د هغوی د جمع حالت به وي، یعنی څنګه چې موږ دلته په هغه جرمني ژبه کې د بدن یو کوم غړی یا برخه لرو د هغوی مفرد حالت ده، یعنی د هغوی د جمع یا پلوغال فرم یا شکل به هم دلته وي. اول لرو der Körper Der Körper یعنی باډي یا بدن ته ویل کېږي، یا ځینې کسان یې der Körper وایي. نو د هغوی د جمع حالت ته die Körper یا die Körper یعنی د جمع حالت یې ده. دویم لرو der Kopf Der Kopf هید یا سر ته ویل کېږي، دا په انګلیش ترجمه ده سر. چیرې د هغوی جمع حالت وي die Körper یعنی دلته املاوټ سره راځي د جمع حالت کې. صحیح. دریم der Rumpf همدا څه چې ته ویل کېږي د بدن خارجي شکل یا د بدن خارجي سټرکچر یا اناتومي. د هغوی جمع څنګه ده die Rümpfe. بیا لرو der Arm د arm یا بازو ته ویل کېږي. نو د هغوی جمع څرنګه ده arm یا die Arme. یوازې کم ویل کېږي، جمع حالت یې ده. بیا لرو das Bein دا زنګانه یا لیګ ته ویل کېږي. د هغوی جمع حالت څه شی ده؟ das په ډي باندې بدلېږي په جمع حالت کې، او die Beine یعنی زنګانونه زیات جمع حالت. دویم پارت کې لرو das Gesicht یعنی مخ ته ویل کېږي face مخ. د هغوی د مخ جمع حالت به څه شی وي؟ die Gesichter یا اغ په پای کې سره یو ځای سو. صحیح. بیا لرو das Kinn یا زنې ته ویل کېږي. نو د جمع حالت به یې څنګه وي؟ die Kenne. بیا der Mund دا der Mund خولې ته ویل کېږي ماوس. نو د هغوی جمع حالت څه شی ده؟ die Mund یعنی د جمع حالت یې ده. دلته ډي لکه ټي داسې یعنی تلفظ کېږي، ټي ته ورته وي. صحیح. بیا لرو die Lippe دا شونډه ته ویل کېږي، شونډه. die Lippen یعنی شونډان یا شونډې، دا یې د جمع حالت ده. بیا لرو der Zahn دا غاښ ته ویل کېږي، tooth. د هغوی جمع حالت څه شی ده؟ die Zähne یعنی غاښونه ډیر دي. بیا لرو die Zunge یعنی ژبې ته ویل کېږي، دا په انګلیسي ژبه کې ورته وایي، ترجمه یې ده die Zungen یعنی این ورسره یو ځای کېږي په پای کې دا د جمع حالت باندې بدلېږي. die Zungen یعنی ارټیکلونه یم هغه ارټیکل ده die ارټیکل دلته هم ده، یوازې ورسره دلته این یو ځای کېږي چې په جمع حالت باندې بدل سي. die Zungen. بیا لرو die Nase دا یعنی نوز یا پوزي یا پزي ته ویل کېږي. د هغوی جمع حالت څه شی ده؟ die Nasen یعنی د جمع حالت یې ده. بیا لرو die Wange دا غامبوري ته ویل کېږي، که چېرته هم هغه جمع حالت وي die Wangen یعنی د جمع حالت یې ده. بیا لرو das Auge یعنی سترګه.
دا په انګلیسي ترجمه ده. که چېرته سترګې وایو ډي اوګن، ډي اوګن یعنی سترګې، ډي اوګن. صحیح. باقي ورسره ان یو ځای کېږي او das artikel په ډي artikel باندې بدلیږي د جمع حالت یا plural form. بیا لرو Die Augenbraue. ډي اوګن بغاوه، Die Augenbraue. ډي اوګن بغاوه. دا څه ته وایي؟ وریځه، یعنی وریځه، د سترګو وریځه. eyebrow. که چېرته د هغوی جمع حالت وي هغه بیا وایو ډي اوګن بغاون، ډي اوګن بغاوه یعنی وریځې او روزي، یعنی د جمع حالت یې ده د سترګې وریځه. بیا لرو Die Wimper. ډي ویمپا، Die Wimper. ډي ویمپا. نو دا بیا څه ته ویل کېږي؟ باڼو. که چېرته د هغوی جمع حالت وي ډي ویمپن، ډي ویمپن یعنی دلته یوازې ورسره یو ځای کېږي، یا که ووایاست چې ډي ویمپن یعنی آر دلته ډېر کم تلفظ کېږي، نو هغه بیا یعنی باڼوګان، یعنی د جمع حالت ده باڼوګان. بیا لرو Das Ohr. das Ohr. Das Ohr. دا غوږ ته ویل کېږي، غوږ. که چېرته د هغوی جمع حالت وي نو که چېرته د جمع حالت وایو das artikel په ډي باندې بدلیږي، ډي اوغن یعنی غوږونه د جمع حالت ته. بیا لرو Das Haar. Das Haar. das Haar یعنی ویښته یا hair، das Haar. نو که چېرته د هغوی جمع حالت وي ډي هاغه یعنی ویښتان، دا یعنی د جمع حالت ده، ډي هاغه ویښتان. بیا لرو Der Bart. Der Bart. Der Bart. Der Bart یعنی دا اغ ډیر کم وایاست هم کوي، Der Bart وایاست هم دواړه صحیح دي. دا بیرډ ږیرې یا ږیرې ته ویل کېږي. که چېرته د هغوی جمع حالت وي ډي بیټه، ډي بیټه دا یعنی ږیرې زیاته د جمع حالت ده. ډي artikel په ډي باندې بدلیږي او املاوټ اضافه کېږي، ډي بیټه. بیا لرو Der Schnurrbart. Der Schnurrbart. دا څه ته ویل کېږي؟ برید، Der Schnurrbart یعنی بات ږیرې ته ویل کېږي، Der Schnurrbart یا مسټیچ ته ویل کېږي. د هغوی جمع حالت به څه شی وي؟ ډي artikel په ډي باندې بدلیږي، ډي Schnurrbärte، ډي Schnurrbärte یعنی بریتونه، یعنی د جمع حالت یې ده. نو Der Schnurrbart برید ته ویل کېږي، برید. بیا دلته لرو Der Ellenbogen. Der Ellenbogen. Der Ellenbogen. صحیح. Der Ellenbogen دا څنګلې ته ویل کېږي. که چېرته د هغوی جمع حالت وي Der Ellenbogen یعنی یوازې artikel تغییر کوي. که چېرته د ماول ووایاست او که چېرته هم دویم کوم تغییر نه کوي دواړه صحیح دي. بیا لرو Die Hand. Die Hand. Die Hand. یعنی لاس ته ویل کېږي، Die Hand یعنی لاس. تصویر کې هم وینئ. نو که چېرته د هغوی جمع حالت وایو Die Hände یعنی لاسونه، Die Hände لاسونه. بیا لرو Der Finger. Der Finger. Der Finger. Der Finger دا په انګلیش ترجمه ده ورسره یعنی ګوته. نو Der Finger. نو که چېرته د هغوی plural form یا جمع حالت وایو Die Finger. Die Finger یعنی ګوتې. بیا لرو Die Achsel. Die Achsel. Die Achsel یا Die Achsel ځینې کسان وایي دا armpit یا خرب ته ویل کېږي. صحیح. که چېرته د هغوی جمع حالت وي Die Achsen. Die Achsen دا یعنی د جمع حالت یې ده. Der Nagel. Der Nagel. Der Nagel. Der Nagel دا نوک ته ویل کېږي، نوک. که چېرته د جمع حالت یې وایو Die Nägel. Die Nägel یعنی نوکان زیاتې. صحیح. اوس بیا راځو دلته بیا اوس لرو fingers دا په انګلیش ته یعنی ګوتې، ډېر یعنی مختلف لاس مختلف ګوتې. نو هرې ګوتې ته په جرمني یا الماني ژبه کې څه ویل کېږي؟ صحیح. دلته به لومړی به لرو Der Daumen. Der Daumen. Der Daumen یعنی بټې ګوتې یا thumb ته ویل کېږي. صحیح. بټې ګوته. Die Daumen بیا د جمع حالت ده، یوازې تغییر کوي. Der Daumen بټه ګوته یو ده. که چېرته Die Daumen وایو بیا هغه یعنی ډېرې بټې ګوتې. صحیح. Der Zeigefinger. Der Zeigefinger
ډیر سایګه فینګر دا انډکس فینګر په انګلیش کې ورته ویل کیږي او یعنی د شهادت ګوته صحیح ډیر سایګه فینګر د شهادت ګوته ته ویل کیږي هغه د جمع حالت ډیر سایګه فینګر یوازې ارټیکل تغیر کوي دا د جمع حالت انډکس فینګر یا ډیر سایګه فینګر د شهادت ګوته ته ویل کیږي بیا لرو Der Mittelfinger. ډیر میټل فینګر Der Mittelfinger. ډیر میټل فینګر دا منځنۍ ګوتې ته د لاس ویل کیږي که چیرته د هغوی جمع حالت وایو ډي میټل فینګر یعنی د جمع حالت دا یوازې ارټیکل تغیر کوي صحیح بیا لرو Der Ringfinger. ډیر رینګ فینګر دا د رینګ یا د هغه د ګوتمۍ ګوتې ته ویل کیږي د منځنۍ ګوتې نه ورپسې ګوته چې هلته څوک هغه ګوتمۍ په لاس کوي هغه ته رینګ فینګر ویل کیږي یا رینګ فینګر ځینې کسان وایي هماغه هم صحیح ده که چیرې د هغه جمع حالت وایو ډي رینګ فینګر صحیح بیا لرو Der kleine Finger. ډیر کلاینه فینګر نو دا په انګلیش ترجمه ده یعنی هغه کوچنۍ یا چڼۍ ګوته ورته ویل کیږي صحیح نو تم ویله بټه ګوته بیا د شهادت ګوته منځنۍ ګوته هغه د ګوتمۍ یا رینګ فینګر بیا کلاین فینګر یعنی هغه چڼۍ یا کوچنۍ ګوتې د لاس پنځه ګوتې لري همدلته 1 2 3 4 5 ګوتې همدلته په جرمني الماني ژبه کې تشریح شوی نو که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډیکلاینن فینګر هغه د کوچنۍ ګوتې د جمع شکل ده نو بیا دلته لرو د زنګانه ځینې برخې په پورته برخه کې مې د لاس برخې ولرلې د هغه د لاس پنځه ګوتې مو تشریح کړې چې هغوی ته په جرمني الماني ژبه کې څه ویل کیږي دلته به څه زده کړو چې زنګون دلته وینئ په تصویر کې چې د هغوی ځینو برخو ته څه ویل کیږي نو دلته لومړی لرو Das Knie. Das Knie دا د زنګانه سترګۍ ته ویل کیږي دا په انګلیش ترجمه ده نو که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډي کني Das Knie یعنی مفرد ده د جمع حالت ډي کني Das Knie ډي کني دویم Der Fuß. Der Fuß دا پښې ته ویل کیږي صحیح نو که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډي ارټیکل په ډي باندې بدلیږي ډي فیوس د جمع حالت یې ده بیا لرو Der Zeh. Der Zeh یعنی د پښې ګوتې ته ویل کیږي صحیح که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډي سین یعنی د پښې ګوتې ډېرې دي 1 2 3 4 5 صحیح نو ډېر دی د جمع حالت ته ورپسې دلته لرو Das Blut یعنی دا بلډ په جرمني په انګلیسي کې ورته ویل کیږي یعنی وینې ته ویل کیږي وینه جمع حالت نه لري هغه یوه وینه ده Das Blut بیا لرو Der Dünndarm. یو ځل بیا واورئ Der Dünndarm. نو دا کوچنۍ کولمو ته ویل کیږي صحیح کوچنۍ کولمې یعنی دا د بدن داخلي غړي دي وینه سوه بیا کوچنۍ کولمې که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډي ارټیکل په ډي باندې بدلیږي ډي ډنډ ایغمه نو دا یعنی کوچنۍ کولمې ډېرې دي دا یې مفرد حالت ته دا یعنی ډېرې صحیح بیا لرو Der Dickdarm. Der Dickdarm دا غټو کولمو Der Dickdarm. دا غټې کولمې ته ویل کیږي صحیح که چیرې د هغوی جمع حالت وایو ډي ډیکټ د هغوی جمع وایو ډي ډیکټ ایغمه یعنی دا یې د جمع حالت ته بیا لرو Das Gehirn. یعنی دا برین یا دماغ ته ویل کیږي که چیرې د هغوی جمع حالت وي ډي ګهیغنه یعنی دا یې د برین جمع حالت ته بیا لرو Die Haut. دی هاوت دا سکین یا پوستکی ته ویل کیږي نو د جمع حالت به یې ډي ارټیکل په ډي هغه ډي کې پاتې کیږي ډي هوټ یعنی پوستکی هغه د جمع حالت یې ده بیا لرو Das Herz. Das Herz نو دا زړه ته ویل کیږي د هغوی جمع حالت ته ډي هرتسن یعنی زړونه بیا لرو Die Leber. دا څه ته ویل کیږي ینه که
که چیرې د هغوی جمع حالت وي die leben die leben یا die leben دا یعنی ډیر حالت دی جمع حالت ده. بیا لرو Die Lunge. die Lunge Die Lunge. die Lunge یعنی سږی صحیح die Lunge یعنی سږي ډیر حالت جمع حالت ده. بیا لرو Die Milz. die Milz Die Milz. دا هغه توري ته ویل کېږي اسپلین die Melzen دا یې جمع حالت ده. بیا لرو Der Magen. die Magen Der Magen. die Magen دا معدې ته ویل کېږي معده دا د انګلیش ترجمه ده. نو که چیرې د هغوی جمع حالت وایو die Magen die Magen یعنی معدې یعنی زیات جمع حالت ده. بیا لرو Der Muskel. die Muskel Der Muskel. die Muskel دا یعنی مسل ته ویل کېږي مسل die Muskel دا یې جمع حالت ده. die Muskel یعنی د جمع حالت ده. Die Niere. die Niere Die Niere. die Niere یعنی دا کډنی یا بډوډي یا بډوګي ته ویل کېږي صحیح. نو د هغوی جمع حالت یې څه ده die Nieren die Nieren یعنی بډوډي یا بډوګي. مثلا انسان دوه بډوډي یا بډوګي لري ښی او چپ. بیا Das Skelett. das Skelett Das Skelett. das Skelett دا یعنی هغه د بدن سکلیټ ته ویل کېږي. نو د هغوی جمع حالت ته die Skelette die Skelette هغه هم د اسکلیټ جمع ده. نو دا د بدن د ځینو خارجي او داخلي غړو برخو په باره کې جرمني یا الماني ژبه کې معلومات. نو دا درس به د هغو کسانو سره هم مرسته وکوي څوک چې په جرمني یا المان کې طب برخه کې زده کړې کوي یا ځینې هغه طبي زده کړو مربوط ځینې ausbildung وایي هر څه چې کوي. نو دا درس به انشاءالله د هغوی سره د جرمني ژبې په ځینو لغتونو کې چې د بدن مربوط وي بدن د داخلي اعضاو یا د خارجي اعضاو مربوط وي هغه به زده کړئ. نو چینل له سره سبسکرایب کړئ تر بیا پورې ښې چارې رامعمر شه د الله په امان.